بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو 240مې برخې ته مو هرکلی کوم. هغه د یو ترجمان په مرسته نجلۍ ته وویل: نجلۍ، که زما د پوځ کوم سپاهي له تا سره ظلم کړی وي، زه به یې ستا په مخ کې ووژنم. نجلۍ د نه په ځای سر وخوځاوه، شونډې یې ورپېدې او له سترګو نه یې د اوښکو چینې وخوټېدې. یو په عمر پوخ سړی راوړاندې سو، لاس یې په نامه ونیول او ویې ویل: زموږ سرداره، دا د هغه بې شمېره نجونو له ډلې نه یوه ده چې د راجا پوځیانو تیری ورباندې کړی، له تا نه انصاف غواړي. ناصرالدین د هغه خبرې ترجمه کړې او ویې ویل چې دا د دیبل مذهبي مشر دی. محمد بن قاسم ځواب ورکړ: تاسې ما ته لاس په نامه مه درېږئ، د دې نجلۍ انصاف په موږ حق دی. د راجا 12,000 پوځیان له موږ سره بندیان دي، تاسې یې وګورئ، که مجرم پکې وي تاسې ته به یې وسپارو، که نه نو د سند تر وروستي بریده به زه د دې مجرم لټوم. نجلۍ وویل: زما مجرم د دیبل والي دی، وړمه شپه یې زما بابا بندي کړی و او زه یې تر دې ځایه یې خبره ورسول او بیا یې غږ په زړه کې چپ سو، له سترګو نه یې یو ځل بیا اوښکې را وخوټېدې. محمد بن قاسم خپل یو سالار را وغوښت او ویې ویل: زه د دیبل د ټولو بندیانو د پرېښودو امر کوم، د زندان دروازه خلاصه کړئ. بله ورځ د دیبل د ټولو نه د لوی درمسال مشر په درمسال کې عبادت کوونکو ته د عربو د یو ځوان په جامه کې د خدای د یو نوي شکل تبلیغ کاوه. د دیبل تر ټولو لوی بت تراش د محبت او عقیدت د احساساتو له جوشه د ښار د لوی درمسال د زینت لپاره د عربو کم عمره او ځوان سالار د بت جوړولو کار پیل کړ. محمد بن قاسم په جګړه کې د وژل شوو کورنیو ته مناسبه تنخواه وټاکله. ناصرالدین یې د دیبل والي وټاکه. یوه زیاته اندازه پیسې یې د هغه د رامسال د جوړولو او ترمیم لپاره وټاکلې چې په منجنیق وران شوی و. 10 ورځې وروسته یې د نیورون په لوري مخه کړه. په دې موده کې د دیبل خلکو سره د دوی غوره چلند د دوی د تورو زخمونه ور جوړ کړي وو. د رخصت په وخت په زرګونه نارینه، ښځو، ځوانانو او بوډاګانو هغه ته د مینې او خلوص خدای پاماني ویله او په سترګو کې د مینې او خلوص اوښکې وې. د ده له پوځ سره د دیبل له پوځ نه 15,000 تنه شامل شوي وو. محمد بن قاسم غوښتل له رخصتېدو نه وړاندې زبیر، ناهید، زهرا او خالد له ناصرالدین سره په دیبل کې پرېږدي، خو هغوی د ښار تر آرام محل نه د جګړو نه آرامي او شپه ورځ ستوماني او سرګرداني غوره کړه. بیا هم زبیر او خالد د محمد بن قاسم مشوره غوره وبلله او ناهید او زهرا یې له ناصرالدین سره په ښار کې پرېښودل.